افغان لوبډلې نن د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپاچونه ترسره کړل. په درېیمه 50 اوریزه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې رو توپاچونکو ډېره زبردسته بهترینه توپاچونه ترسره کړل چې علي محمد غضنفر د زمبابوې 15 لوبغاړي وسوځول او داسې راشد خان بیا 3 لوبغاړي وسوځول، خو عظمت الله عمرزی او داسې فرید احمد ملک بیا یو لوبغاړي وسوځوي. د نن سیالۍ ټاس یو ځل بیا افغان لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپاچونې پرېکړه وکړله. په دغه سیالۍ کې د افغانستان توپاچونکو ډېره زبردسته بهترینه توپاچونه ترسره کړل. د زمبابوې لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړ کړې. افغان لوبډله ګورو چې دغه هدف په څویمه اوور کې ترلاسه کوي. اوس به افغان توپونکي خپل توپونې ته دوام ورکوي. ملګرو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.